الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين إسلام درنو او قدر منورنو دتیرو خطباتنا د ځوانانو د فساد اسباب شروع
په دې وجه چې قدرمن او عزتمن ځوانان د خطرناک اسباب وپېژني او لکه څنګه چې د زهرو نه ځان ساتي دې نه هم ځان بچ وساتي. د الله په فضل او توفیق سره زمونږ د کمزوري ذهن او کمزوري علم مطابق یو څو اسباب مخکې ذکر شو. نن د فساد یو بل سبب ذکر کوو چې ډېر ځوانان هغې ته متوجه نه دي او د هغې سبب د وجه نه په ډېر نقصان کې واقع دي. د دین نوراني طریقې ته پاتې دي، د دین ښکلې طریقې ته پاتې دي، هلاکت او تباهۍ طرف ته روان دي. ډېر پکې ځان د الله د غضب او د عذاب مستحق وګرځوي. هغه د کفارو د طریقو تابعداري ده. نن سبا دور ځوانان د دې میډیا د وسایلو په واسطه باندې د قسم قسم دنیا د کفارو طریقې ګوري او هغه ته ګوري چې دی کافر په دې طریقې اختان واړه کړي دي، زه هم په دې طریقې اختان جوړوم، په دې طریقه د هغې لباس دی، زه هم په دې طریقه باندې خپل لباس جوړوم. ډېرې زنانه خویندې وګوري چې د دنیا د کفارو زنانو داسې لباس کړی دی، زیم کوم، سرتور سر دی، زه هم لوپټه لرې کوم، نری لوپټۍ په سر کړې ده، زه هم نری لوپټه په سر کوم، جامې یې ډېرې زیاتې، خپلې کپړې یې ډېرې زیاتې تنګې کړي دي، زیم تنګوم. نو د الله رب العالمین د دشمنانو په لاره باندې ډېر ځوانان نارینه او زنانه روان دي. نو څنګه چې د الله په دشمنانو الله غضب او لعنت نازل کړی دی، دی هم دغې طریقې ته روان دي او ځان د غضب او لعنت مستحق جوړوي. څنګه چې هغوی د هلاکت لارې ته د هلاکت کندې ته ځانونه غورځولي دي، زموږ ځوانان نارینه او زنانه هم په دغې د هلاکت په لاره روان دي او هغې ته ځان غورځوي. په ډېرو خطرناکو نقصاني صفاتو کې واقع شوي دي. په دې وجه باندې موږ ته الله رب العالمین فرمایي، بلکې الله خپل حبیب ته فرمایي چې اے حبیبه ما ته په ډېره ښکلې طریقه د دین باندې مقرر کړی را لېږلی، ګوره د دین د دې نوراني طریقو تابعداري کوه. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، د هغې ناعلمه، د هغې بې علمه، د هغې بدترینو بدتمیزو د لعنت او غضب والا طریقو پسې روان نشي. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، بلکې الله خپل حبیب ته ډېره دمکي ورکوي، تهدید ورکوي، زورونه ورکوي. د الله حبیب چېرې د هغوی تابعداري نه کوي. خو دې آیاتونو کې الله موږ ته فرمایي چې ای زما بندگانو، که دومره یو غوره شخصیت لکه سید الاولین والآخرین چې د کفارو د طریقو د خواهشاتو تابعداري وکړي، هم به زه هغې ته تهدید زجر او رټنه ورکوم چې د دومره ښکلي اعمالو خاوند دی، نو که بل څوک داسې وکړي هغه به څومره بدترین حالت کې. الله فرمایي ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما لك من الله من ولي ولا واق. ای زما حبیبا، کتا هم د دې کافرانو د خواهشاتو تابعداري وکړه، د دوی په طریقو پسې لاړې، نو بې به دې نه څوک امداد کوي او نه به دې څوک دوست وي، نه به دې زما د عذاب نه څوک بچ کړي. تاسو وګورئ د الله هغه حبیب چې د ټولو انبیاو امام، د ټولو ګناهګارانو شفیع دی، د ټولو
بشریت سردار دی الله غي ته وایي که ته هم د دې کفارو د طریقو د خواهشاتو تابعداري وکړه او دغه علم دې پرېښوده چې هغه وحي د وحي د علم تابعداري د دې وحي تابعداري دې پرېښودله تاله به هم څوک نصرت ونه کړي او نه به دې د الله د عذاب نه څوک بچ کړي. دی باب کې یو اثر راغلی دی هغه خو د سند په لحاظ سره ضعیف دی خو دی آیت کې هم د عذاب تحدید پروت دی چې الله تبارک و تعالی بنی اسرائیل ته خبر را لېږلی و چې زما محبوب بندگانو تاسو زما د دشمنانو د لباس په شانه لباس مه کوئ د هغوی د خوراک په شانه خوراک مه کوئ د هغوی د لباس په شانه لباس مه کوئ د هغوی په سورلو په شانه سورلۍ باندې سورلي مه کوئ کنې تاسو به هم دغسې د الله د غضب او د لعنت مستحق شئ څنګه چې هغوی دي ځکه دا ظاهري لباس خوراک سکاک خبرو گفتار رفتار کی تابعداری په زړه باندې اثر کوي په زړه ستا په زړه کې به د الله د دې دشمنانو مینه او محبت راشي د دې وقار به راشي او د دې سره به دې ته به ستا زړه میلان وکړي او الله قرآن کې فرمایي د چا چې زړه کفارو ته میلان وکړو کافرانو طرف ته دې لاړ دا هم د کافرانو د جنس نه دی الله فرمایي ومن يتولهم منكم فإنه منهم چا چې ستاسو نه د دې کفارو سره دوستي وکړه دا هم د دې کافرانو په ډله کې دی او علماء کرام لس صور ذکر کوي د موالات الکفر د کافر سره د دوستۍ لس صورتونه دي یو دا دی چې یو مسلمان خپل لباس د کافر د لباس سره مشابه کوي خپل خوراک د هغه خوراک سره مشابه کوي اسکاک په هغې طریقه باندې کوي خبرې په هغې طریقه کوي رفتار گفتار د کافر په طریقه یې په دې بنیاد باندې الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی من تشبه بقوم فانه منهم فهو منهم چاچی د یو قوم سره ځان مشابه که دام د دغه قوم د ډلې نه دی. امام ابن تیمیه رحمه الله په دې موضوع باندې یو مستقل کتاب لیکلی دی په نوم د اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم د کتاب مطلب هم دا دی چې صراط مستقیم باندې د هغې نیغې لاره باندې د تګ د مقتضیاتو نه دا دی د هغې د غوښتنو نه دا دی چې د اور طرف ته کوم ډله روانه ده د هغې مخالفت به کوې په هغې طریقه به نه ځي دغه وجه ده چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم دی خبرې ته دومره اهمیت ورکړی چې حدیث کې راځي چې ډېره کمه خطبه وه چې د الله نبي به پکې دا کلمات نه ویله چې فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم په خبرو کې غوره خبرې د الله خبرې دي د الله کتاب دی او په طریقو کې غوره طریقه د الله د نبی طریقه ده من ته الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو له د الله رسول پسې اقتدا پکار ده وایي کې ښایسته اقتدا پرته ده. امام ابن تیمیه رحمه الله اقتضاء صراط المستقیم ده ومن تشبه بقوم حدیث را نقل کوي وی واقل احواله ان يكون النهي للتحریم وی د دې حدیث کم حال دا دی چې د کفارو سره ځان مشابه کول دا د حرام وي ورنه ظاهر د دې حدیث خو د دې خبرې مقتضی دی چې سړی به کافر کېږي ځکه د الله نبي وایي د هغوی نه شو هغوی خو کافر دي نو سړی به کافر کېږي لیکن حد عقل دا کار حرام دی چې ته خپل نورانی د نبی نورانی طریقه پرېږدې د کوم په باره کې چې د الله نبي به هره خطبه کې دا ویله چې غوره طریقه ګوره
د محمد رسول الله طریقه ده صلی الله علیه وسلم. ته دا پرېږدې او د الله د دشمنانو په طریقې پسې روان یې، هغه خلکو په طریقې پسې روان یې چې الله پې غضب کړی، الله پې لعنت کړی. ما دا خبره عرض کوله زما خوږو وروڼو چې ډېر ځوانان دنیا کې چې دی هغه په همدې طریقه باندې د میډیا دي وسایلو ته ګوري چې پلانی ډرامه کې، پلانی فلم کې، پلانی فیسبوک کې، ټیک ټاک کې وغیره په دې کې پلانی کافر داسې اختان برابر کړي، زه د هغې په شان اختان برابروم، داسې لباس یې اغوستلی و زه هغسې لباس اغوندم، هغې داسې خوراک کو زه هغه خوراک کوم، هغې شراب څښل نشه یې کوله زه نشه کوم. او دا ناپوهه د الله د نبي د دې مبارک ارشاد نه خبر نه دی چې من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 40 یوما. ای زما ناپوهه وروره چې ته د کفارو د طریقو نه متاثره شوې، هغه نشه کوي او تا نشه وکړه، ته په دې نه پوهېږې چې څلوېښت ورځې مونځ ته دې تیلی ورته که 40 ورځې مونځ هغه دې تباه و برباد که، هغه دې هلاک که، هغه دې د قبولیت نه محروم که. ډېرې خویندې وګورې چې دنیا کې کفار داسې لباس کوي، هغوی سرتور سر ګرځي، هغوی چې د نرۍ لوپټې استعمالوي، هغوی نری لباس استعمالوي، هغوی خپل بدن د بدن بعضې اعضا ښکاره کوي. دې ناپوهې له هم دی خوند ورکه او په هغه طریقه باندې روانه شوه او دا ناپوهه نه پوهېږي چې ځان له دې څومره د قهر او د غضب سبب برابر کو. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای صنفان من اهل النار لم ارهما، زما د امت نه دوه ډلې جهنمیان دي چې ما نه دي لیدلي. رجال معهم سیات یضربون بها الناس، بعضې خلک چې هغوی سره کوړي د الله بندگان په هغې زوروي او هغوی وایي ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. یو ډله د جهنم هغه زنانه دي چې هغوی لباس اچولی دی او بربنډې دي. د دې حدیث مصداق کې محدثین مخکې حیرانو چې دا به څرنګه څه مطلب به چا یو مطلب او چا بل مطلب. نن موږ او تاسو د دې مصداق ولیده د دې کفارو د مشابهت د وجې نه چې مسلمانان د خپل دین په نوراني طریقو خبر نه دي، کافرانو پسې روان دي، نو ځکه نقصان کې واقع د الله نبی فرمایي یوه ډله د جهنمیانو نه هغه زنانه دي چې هغوی لباس اغوستلی دی او بربنډې دي. او د دې دوه مطلبه محدثین بیانوي، یو دا دی چې ډېر نری لباس یې اچولی دی چې بدن پکې ښکاري، یا ډېر تنګ لباس یې اچولی دی چې د هغې د بدن اندامونه په دې لباس کې جدا جدا ښکاري. د الله حبیب وایي داسې ښځې به جنت ته داخل نشي. یوازې دا نو مایلات ممیلات، د مایلات او ممیلات مفسرین او محدثینو ناشنا تفسیرونه کړي دي چې یو پای کې دا دی دوی خپل هم فحاشۍ بدکارۍ طرف ته مایلوي، نور خلک هم دې ته مایل کوي. یا مایلات داسې مزل کوي چې په مزل کې داسې راکږي شوي وي چې هغه هم د فاحشو د بدکارو زنانو یو مزل دی چې خلق ځان ته مایل کول غواړي، خلق ځان ته مایلات ممیلات. هغوی به داسې یختان جوړ کړي وي لکه د اوښ د کوپې په شان به دا یختان را یوځای کړي په سر به ودرولي. زمونږ ډېرو خویندو د کفارو دا طریقه ولیدله چې د غرب زنانه په دې طریقه باندې یختان جوړوي، دا یو ښکلی
ښکلی پیشن دی زه هم داسې کومه خو دا په دې پوهه نه ده چې د الله نبي د دې په باره کې فرمایي چې لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها جنت ته به داخل نشي د جنت داخلېدل خو پرېږده خو خوشبوی به یې ونه ویني ونه مومي حال دا دی چې د جنت خوشبویي د 1500 کاله لرې مزل نه حس کېږي یعنې داسې زنانه به 1500 کاله د جنت نه لري یو روایت کې 100 بلکې 80 او داسې نور روایات هم راغلي دي ډېرو خلکو ته چې دا خبره ذکر کړي نو هغوی دا په دې باندې اخلي چې دا ستاسو تنګ نظري ده تاسو سختی کوئ په یو امر کې سختی نشته او تاسو پکې سختی کوئ نه زما خوږو عزتمندو وروڼو دا د هغه بدترینو خلکو صفات دي چې کم بدترین صفات خلکو باندې قیامت قائمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي بأخذ الامم قرون قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع قیامت چې کم بدترینو خلکو باندې قائمیږي دا قیامت به تر هغې قایم نشي تر څو چې تاسو د مخکنو امتونو په طریقو روان نشئ لیش په لیش او ګز په ګز یو بل روایت کې داسې راځي چې لتتبعن سنن من كان قبلكم حظ النعل بالنعل په بل روایت کې شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو كان فيهم من دخل جحر ضب لدخلتموه خامخا به تاسو د مخکنو خلکو په طریقو پسې روان یئ او هغې پسې به ځئ لیش په لیش او ګز په ګز داسې به برابر روانې لکه یوه پړه چې د بلې پړنې سره برابري تر دې که هغې د خادمۍ سوړې ته نوتي که نه دا به هم تاسو کې موجود شي او تاسو کې به هم داسې خلک پیدا شي حتی چې په هغوی کې دومره بدترین خلک هم موجود شوي وي چې د خپلې مور سره بدکاري کړې وي دې امت کې به هم داسې خلک موجودېږي د الله د حبیب د مبارک روایت یو ترجمه ما تاسو ته وکړه د هغې نه پوښتنه وشوه چې یهود او نصارا دي په بل روایت کې فارسیان او رومیان دي ویل څوک دي خو همدغه دي که نه نو د هغه بدترین خلک دي کله چې دی امت د مخکنو امتونو په طریقو پسې او د کفارو په نقش قدم پسې روان شو د هغوی تابعداري شروع کړه په دوی باندې به هم هغسې عذاب راځي څنګه چې په هغوی راغلی او بیا به قیامت قایمیږي زما خوږو وروڼو زمونږ او ستاسو د دین بنیاد او د بنیادی اصولو نه یو اصل مخالفت اصحاب الجحیم دی مخکې ما د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د کتاب ذکر وکړه چې زمونږ د دین ډیر اصول په دې وجه باندې ډیر احکام په دې وجه بنا شوي دي چې په دې طریقه کې د یهودو مخالفت دی د نصاراو مخالفت دی د مجوسو مخالفت دی دا طریقه ضرور وکړئ کله چې آذان لا مشروع شوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راجمع کړل او مشوره کوله مشوره په دین کې ډېر غټ اهمیت لري او دا هغه امورو کې چې پای کې نص د کتاب او سنت وارد شوی نه د خلفاء الراشدین طریقه هم دا و چې هغوی به اهل العلم سره مشاورت کوو چې دا مسله د کوم نص سره تعلق لري چې موږ د دې مسلې حقیقت ته ورسېږو د الله نبي باندې چې به وحي نازل شوی نه وه مشوره به یې کوله نو په دې کې بعضې ملګرو وویله چې موږ به یو ناقوس پیدا کو یو ټلی به پیدا کو یو زنګ به پیدا کو د مانځه وخت چې کېدنو دا به وو په دې باندې اتفاق رانلی وایي وجه دا ده چې دا د نصاراو طریقه ده نصارا چې کله خپل عبادت ته راجمع کېږي عیسایان هغوی دا ټلی وایي زنګ وایي دې د وجې نه راجمع کېږي چې دا زنګ او ټلی هم نن زمونږ او ستاسو د تعلیمي ادارو بنیاد په دې باندې جوړ دی حال دا دی چې د دې بنیاد د نصاراو دا د نصاراو د عبادت مهمه حصه ده
دویم مشوره دا ورکړه شوه چې یو ښکر کې به آواز کو بوک چې ورته ویلی کېږي د الله نبي صحابو دا طریقه هم رد کړه ویل دا د یهودو طریقه ده یهود چې کله خپل عبادت ته راجمع کېږي هغه یې دغې شپېلې دغې ښکر کې پوکی کوي نو بعضې خلکو ویل چې نه اور به بلو نو دا اور د ورځې لوګی دی خلک ویني راجمع کېږي به چې د مانځه وخت دی او د شپې رڼا ده خلک ویني دا مشوره م رد کړه شوه په دې وجه باندې چې دا د مجوسو طریقه ده تر دې چې صحابي دی عبدالله بن زید بن عبد ربه هغه خوب ولیده په خوب کې یو سړی ولیده بهترین انداز کې چې هغې سره دا ټلۍ وه ویل دا خرسې هغه ورته وویل چې څه پکې ویل خلک مانځه ته پرې رابلم ویل ښکلي کلمات درته نه درښیم چې خلک پرې مانځه ته رابلې دا د اذان کلمات یې ورته وروښودل دې صحابي دا خوب نبي علیه السلام ته بیان کو د الله نبي ویل دا حق خوب دی بلال رضی الله تعالی عنه ته دا کلمات وروایه چې هغې اوچت اواز باندې وایي ځکه د هغه اواز اوچت دی نو ګوره د دین یو د عبادت ته راجمع کېدلو طریقه د الله نبي صلی الله علیه وسلم او صحابو په دې کې احتیاط وکړو چې زمونږ طریقه د یهودو او د نصاراو د طریقې سره چېرته مشابه نه شي موږ ته د الله نبي فرمایي چې یهود او نصارا چې دي د هغوی د ګیرې او د سر یختان چې سپین شي هغه نه سره کوي نه زیړی نه رنګ ولا نه ورکوي تغییر نه راولي موږ ته د الله نبي فرمایي چې تاسو خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصبغون تاسو د یهود او نصاراو مشابهت داغې مخالفت وکئ ځکه هغوی په خپلو سپینو یختانو رنګ نه لګوي زیړ سور او دغه رنګې نسواري رنګ چې دا د کتم رنګ دغسې دی د کتم رنګ سور او تور مکس چې نسواري رنګ ته جوړېږي د دې استعمال تک تور نه منع شوی ده تک تور چې حدیث د مسلم کې راځي چې وجنبوه السواد نو ګوره یو طریقه ده یو زینت دی یو ډول دی خو موږ ته د الله نبي وایي چې دا د یهودو او د نصاراو مخالفت مه کوئ وکئ او د هغې په طریقه باندې رانه شئ غیر الشیبه دا سپین اختانو رنگ تغییر کوي او د یهودو او نصاراو مخالفت وکړي زمونږ بهترینه طریقه ده د دین چې ږیره اوږدول او بریتان لنډول او موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وفروا اللحى واحفوا الشوارب تاسو خپل ږیره اوږده کوئ بریتان لنډ کوئ تاسو د یهودو تاسو د مشرکانو د مجوسو سره موافقت مه کوئ د هغې مخالفت د وجې نه دا کار وکئ دا تاسو وګورئ زمونږ او ستاسو نوراني طریقه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم دا ده چې ږیره اوږدوه بریتان لنډوه نن زمونږ نوجوانان ولې ږیرې خرئ ږیرې وړې کوي او بریتان اوږدوي دنیا کفار یې ولیدل د کفارو په طریقو پسې روان دي دې نقصان کې ځکه واقع شو دې فساد کې ځکه واقع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د کسرا د طرف نه چې دوه قاصدان راغلي و چې ویې کتل چې هغې ږیرې خریلې وې او بریتان یې اوږده کړي وو د الله نبي ورته غصه شو ورته وویله چې ویلکما من امرکما بهذا هلاک شئ دا تاسو ته چا حکم کړی دی وایي زمونږ رب کسرا ما ته حکم کړی دی موږ ته حکم کړی دی چې ږیرې به خری وي او بریتان به اوږدوئ د الله نبي ورته وایي لیکن زما رب ما ته حکم کړی دی چې زه خپله ږیره اوږده کړم بریتان لنډ کړم دا د الله حکم نن زموږ ځوانانو ولې د خپو د لاندې کوه دا د دې کفارو د طریقو د تابعدارۍ د وجې نه لوی فساد ته موږ د دې د وجې نه رسېدلي یو او حال دا دی چې موږ ته په هره خطبه کې د الله نبي ویلي وو چې ګوره د الله د نبي د طریقو نه ښایسته طریقه نشته نن سبا نوجوانان خپل اختان په داسې طریقه باندې جوړی چې د سر بعضې حصه وخورئ او بعضې حصه چې دی هغه به غټه پرېږدي
چې دومره بدترین ښکاري په اسلامي معاشره کې. زه وایم که یو څوک چاله بدترینه سزا ورکوي دغسې طریقه باندې د تیښتان واړه کړي چې یقینا دا په شرمونو شرمېدلي دي، لیکن دی د کفارو دغه طریقه په زړه کې ډولي ښکاره شوې ده. هغه انسان او هغه مسلمان چې د کفارو دا طرف ته بالکل میلان نه، یو مکمل نفرت په زړه کې، هغه چې داسې سړی ویني کرکه بیا ترې پیدا شي چې دا څه طریقه ده او دا ګنې څه جرم یې کړی دی او د جرم په نتیجه کې چې چا نیم سر خرایلی دی. زموږ نبي صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی ده، دې ته قزع وایي. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن القزع. نبی علیہ السلام د دې نه منع کړی ده چې نیم یختان وخریل شي او نیم یختان پرېښودلی شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه اقتضاء الصراط المستقیم کې ذکر کوي، وایي دا د مجوسو طریقه ده، دا د هغې خلکو طریقه ده څوک چې د اور بندګي کوي. د الله بندگان هم نن دغه طریقه پسې روان دي، کوم چې د اور بندگان په کومه طریقه روان. د الله نبی او ماشوم ولیده چې بعضې سر یې خریل شوی او بعضې پرېښودل شوی. د الله نبی غصه شوی، احلقوا کله او اترکوا کله، یا چې ټول سر وخریوئ او یا ته نه ټول سر پرېږدئ یا ټول یختان یې پرېږدئ. تاسو وګورئ سالم فطرت والا چې داسې یو شی ویني چې دا سټې بربنډ پروت وي که نه، نو ته به یقین وکړي چې دې کوم جرم کړی دی او کوم مسلمان ته د جرم په نتیجه کې دا داسې په شرمونو شرمولی دی. هغه ښه خوشحاله ګرځي، دې ته پیشن وایي. ما پوجي کټن کړی دی او ډېر خوشحاله یې په دې باندې فخر کوي. وجه څه ده؟ د ده په زړه کې د کفارو د طریقو مینه او محبت ناست دی. نو ځکه داسې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سخت غصه کېده چې یو قدم د کافرانو د طریقو موافق جوړ شي. ابو واقد اللیثي رضی الله تعالی عنه فرمایي، و یو ځل موږ چې حنین ته روان وو، مکه فتح شوه، موږ کې داسې خلک وو چې هغوی ونحن حدثاء عهد بکفر، چې کفر ته په زمانه کې نږدې وو، د توحید ټول مسایل پوره زموږ ذهن کې ناست نه و، راسخیت نو راغلی. موږ لاړو، مشرکانو یو بیره وه، هغې له به راتلل او هغې ته به یې خپلې اسلحې د تبرک دپاره ځوړندولې او په هغې به یې تبرک حاصلوه. موږ ویل دا به ښه طریقه وي. د الله نبي ته مو ویل اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. د الله حبیبه موږ لم داسې یو بیره مقرره که ذات انوات په شان. هغه څه غوسه شوی، الله اکبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. غصې د وجې نه ده الله اکبر آواز وکړه. وایي تاسو خو داسې بدترینه خبره کړې وه لکه څنګه چې موسی علیه السلام نه بني اسرائیلو دا مطالبه کړې وه. بني اسرائیل چې کله په بحر باندې پورې وتل، یو قوم باندې رال چې هغوی د بوتانو عبادت کو، د یو باطل معبود عبادت یې کو، ورته اجعل لنا الها کما لهم الهه. موسی علیه السلام ورته وایي انکم قوم تجهلون، ډېر جاهل یاستئ، خو ډېر ناپوه یاستئ. او بنیاد د دې جهالت دی. دی زما ورور دی، ناپوهه ورور ته په دین پوهه نشته دی چې زما د نبي څه طریقه وه، زما د نبي څه سنت و، زما خوږه ورونو په خپلو کشرانو باندې دینی مجالس ولا راولي، د الله د نبی د سیرت نه خبر کوي، د صحابه کرامو د سیرت نه خبر کوي چې د الله د نبی څنګه سیرت او څنګه طریقه وا. هر قدم قدم د هغې په احادیثو کې نقل دی. کور ته چې نوته په څه طریقه څه دعا یې ویل، چې وته څه طریقه څه دعا یې ویل، کور ته چې ننوتل څه کو، سلام یې په خپل اهل باندې اچو، خوراک کې څه طریقه وه، اسکاک کې څه طریقه وه، لباس کې څه طریقه وه، قضای حاجت ته تګ راتګ کې څه طریقه وه، اودس کې څه طریقه وه، مونځ کې څه طریقه وه. دا هر یو په حدیث کې قدم په قدم نقل دي. لږ خپل بچیان د دې سره اشنا کوي تر څو په نبوي نقش قدم باندې روان شي او د کامیابۍ خاوندان شي. ځکه د الله موږ ته د الله د طرف نه خوشخبري ده چې هغه څوک چې د الله او د الله د نبي تابعداري وکړي فاولئک هم المفلحون، دا کامیاب دي.
دا چې دی بچ دي دا د خیر والا خلق دی دا د عزت او شرف والا خلق دی او کم خلق چې د ضالون او مغضوب علیهم په نقش قدم روان دي دوی په ډېر خطر باندې روان دي الله رب العالمین دی منګ او تاسو ته په نبوي طریقو باندې علم راکړي الله دې په عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ او تاسو د کفارو د طریقو نه محفوظ کړي او الله دې موږ او تاسو د هغوی په نقش قدم پسې د تلو نه محفوظ کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين